ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 37 of MS Word 2016 ها ولرشم نمبر د زموږ تاسو سره ریفرنس ټاپ دی نن موږ تاسو په دې ریفرنس ټاپ کې اخرنۍ ګروپ ولو چې غوډه سویل کې لکنو ټیبل اف اتھارټي وته خال تمہاری کله چې ټیبل اف اتھارټي ګروپ ها ګوره ورته دا اوس ګوره ورته مطلب څه کوم دنه څنګه تاسو مطلب کار اخلو دلته سوي چې مارک سټیشن څه قسم لکه ګوره ورته ته ما یو څه نوښت کړل ها equal r&d صحیح شو ای فورم څه کور پسې پریس کړ ها دغه به څه هډینګونه لکه جوړ کړو ګوره ورته دا به څه کوم انتخاب کوم ورته صحیح شو او راځم لکه چیرته هوم ټاپ ته دا چې د سره کا سنټر ته وس او هډینګ ونتی جوړ کا خو هډینګ ما سره لکه څنګه شو جوړ شو ها دوباره دا انتخاب ملک سو کما ته هډینګ ټو ته جوړ کا صحیح شو ها لاندې پر ترجمه پر ایگزامپل وتم چې لکه څه کما ته دغه دنه مطلب هډینګ 3 جوړ کا سره دا انتخاب کو هډینګ 3 څه کتی جوړ کا راځم سره لکه چیرته د اخر تر زمه صفحه د اخر د سره او ریفرنس ټاپ تر زمه لکه سمه پکار دے مارک سټیشن کلیک کړئ مطلب اوس ګوره وتم چې لکه سو کما ته مارک کراته خدشه لکه مارک کی ګوره دا به انتخاب کوړه ښه ګوره دا مې انتخاب کو سو کماته مطلب دا سټیشن راوخله او څه کماته مارک کا مارک شو دنه راسره خلاص راور پس لاندې مطلب دا غوړي دا مې انتخاب کو سو کماته مطلب دا مارک راته مارک شو دا ما سره سره ها دا پر ایگزامپل پکار شو دا مې انتخاب کوړه دا څه کماته ماته دا مارک راته سره ها دلته بل کس نور انتخاب کو دا مې انتخاب کو سو کماته دا مارک ها مارک صحیح شو اوس ګوره ورته مطلب ما څو کړل څه شیان په دې ډاکومېنټ کې مارک کړل ښه صحیح شو هډینګونه په شکل باندې ډایرکټ کله کمال صحیح شي پیج بریک صفه څنګه شمه سره بریک لې شولا په دې کې بل کسره د ما سره سیکشن بریک برته اما دې کې کسره زما سره پیج بریک راځي صحیح اوس بل کس کم دغه با انسرت کوم انسرت ټیبل اف اتھارټي کلیک کړئ باندې کا اوس ګوره ورته انډیکس هم کارو شو ټیبل اف کنټینټ هم کارو شو او ټیبل اف فیګر هم شو سره زموږ تاسو په کار دي ټیبل اف اتھارټي مې په کار ده اوکې کا بدل کس وای سیو کومه صفه کې لګانو په دې صفه کې صحیح شو ګوري ک کنټرول سم ډبل کلیک ور باندې وکم دا نو فالو کیږي صحیح شو ته ماته لکه چې کې سي سره سی په دې صفه کې ما سره مطلب راغلی دی او ټو مارک مطلب دې صفه کې دا سر پسې مخ راځه ها دا مطلب چې په دې شکل باندې اوسېدل مطلب سټیټس ول یا آلتا غوړ دا مطلب ماته چې لکه نو رقم چې دي حالتونه دي ښه یوز پر ایگزامپل دا لکه تاسو په کار شول دغه نقطې صحیح شو یا پر ایگزامپل چې کیپ اوریجنل فارمیټینګ او کوم چې مطلب دا قسم ورته ورکا سټایل یو کې کله دا څه کله کوي اوس ګوره ما سره سټایل څنګه شو بدل کړل شو ها دا څه مطلب تاسو وایي چې د شکل باندې نو څو کله کلته راسره پسته چې سټایل بدل کله شي فارمل رسمي کلیک کړئ ونس ګوره دا به څه کوته یې سپکو دا اوس ما چې شل کنه رسمي حالت لاړ سي دا خبره لکه چې به کړه اپډیټ ټیبل اوس ګوره دې څه مطلب لکه دا زمين انتخاب کوته سي دا مر څه کله کا مارک کا دا مې لکه څه کو مارک مې کوته ها اوس غوړم چې لکه دا څه کم په دې کې ورې ځفه کوم دا به انتخاب کوم لکه او دا څنګه شو ما سره فالو شو کلیک کړئ باندې لکه اوس څنګه شو ما سره ابل پکې اضافه شوم دا صحیح ده نو دا زموږ تاسو سره ټیبل اپ اتھارټي چې تاسو ولوسل